یو نوجوان لکو طلحه ابن برا رضی اللہ عنہ نوی ظلمی شوی دی نوی او قبائلی خلقو نو دی سر بطوری پا غاڑا وی نو دا حضور پاک دا اوخ مبارک نکل یو خواتاویگی و کل بلخ چکر لگئی او دا سے نیغ نیغ ورطا گوری حضور پاک مبارک پا تشارو کلب دی خواراش برخوردار دا اولی مانا تاویگی را تاویگی ویحبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول دیر میں خوخی دیر لنبی نظر لی دے گوری دیر زیادت میں خوخی رشتیا چی دا حضور پاک مخ مبارک دا بچا پا مینا و قتل نو خدای باوت ایمان ور نصیب کا دا حضور پاک دا محبت و دا عشق پروگرام دے نو دا حضور پاک دا محبت و دا عشق پروگرام چی اللہ قبول نکی سبا قبلے گی دا با قبلے گی انشاءاللہ خمونگ لدے اللہ پا دا اجتماع پا دا اوریدو و ویلو او پا دے ناستر دنیا و دا آخر اجرون و برکتو نرا نصیب کی رونو دو سیزون دی زمانگ استاسو دا کامیابی ذریعہ دا یو دا اللہ ذات تے و بل دا رسول اللہ مبارک ذات اللہ زمان خالق و مالک تے دا زمانگ ایمان دے منگے پیدا کریو او منگ لے جن را کردے دے او منگ لے بچی را کردے دے او منگ لے خکل شکل را کردے دے او منگ لے مسلمانی را کردے دا او منگ لے جنت پیدا کردے دے او منگ لے خشتخ کل کتاب قرآن شریف را لے گلے دے او دا دوار و جہان و مبارک سرداری زمانگ دا ہدایت تپار را لے گلے دے نو دا غزات سر مین بم کو محبت بم کو او پزڑکی بدا اللہ سر دیر لوی عقیدت و عظمت ساتو دا بزمونگ دا ایمان نخی یو داشو دویم بزمونگ دا دوار و جہان و سردار سر مینی زکا زمونگ ستاسو دا ہدایت لوی ذریعہ دا دوار و جہان و سردار دے قرآن شریف کے اللہ پخپل فرمائی یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ دیر خکولی صفت کی پا قرآن شریف وی تا دیل لیگم چی خلقو تا دا جنت لارا و خیوزیر ولا ورکی او دا دوزخ نخلقو یر او منع کتے او ما تا خلق رو بلے دا حضور پاک ڈیوٹی دا نو دا خدای پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ پیربونو کربونو کافر او گمراہان خلق ایمان تراوانو دا نبی علیہ السلام برکت تیرنو نو چی دمرا لوی شخصیت سرا منگمینو نکو او محبتو نکو نو دا منگ ایمان کی بکمی رونو دا حضور پاک سرا مینا کول او دا غی سر عقیدت کول دا ایمان نخدا دا ما چکم حدیث تاسو مخیولوس حضور پاک فرمائی وی ترسو چی دیو مسلمان تا دا پلارنا او دا بچونا او دا کل مخلوقنا زیاد خوخ نشم تر اغی پوری دا سڑی مسلمان نشکے دے حقیقت دا دی رونو مسلمان با مسلمان علی چی دا حضور پاک سر عقیدتی او مین و محبتی او دا شکر دی دا منگا استاس اشتاٹولو آئی الحمدللہ حضور پاک مدینہ شریفی تا ہجرتک مدینہ منورہ منگ دا عزت پا نظر و تا گورو ولی ورطا دا عزت پا نظر گورو ذکر دا حضور پاک کلے دے او دا غی خار دے او دا غی مبارک روزہ دا پکے او دا غی مبارک جماعت تے پکے او دا غی صحابہ دی پکے دا برکت خار دا شریف یولو نو مدینہ شریف پکے بر علاقہ دا عوالی و توی یو جماعت پکے جوڑ دے مسجد قباء و توی دا حاجان صحبان یو عمری رجی سوکتلی غیتا پتنا دیر لوی خشت جماعت تے دقا زیتا حضور پاک مبارک تشریف یولو نو سلی رشرو دی آقا زی کے تیر کڑے او یو خشتخ کلی جماعت پکے جوڑ کر نو بیا دا غزین مدینہ شریفی ترات لل نو پلان یو قابل خوا ما شمان امدا سے بچی ولانو او تنبلون و سردی او خوشحالیگی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا
تر سوچ وی پا منگ کی جندی منگ بدا اللہ دا دی نعمت شکریہ ادا کو چه اللہ منگ تا حضور پاک رو او دا قبا دا طرفنا دا سوار لسم اسپو میں خدا روخی جولا حضور پاک مبارک بدا ما شمان پسرون اللہ صراف کا بچے زم خوخیم اغیبا وی او دا اللہ رسول زمون خوخی وی خزمام خوخی او دا مدینه پا دیوالونو زنانه روچت شوی او خز برا پا کوٹو ورطناستے وی او خلقو بی اشاره کولا هازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخکول پیغمبر دا زمون کلی تخد پاک راوس یو نوجوان لکو طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ نوی ظلمی شوی دے نوی او قبائلی خلقونو دی سر بطوری پا غاڑا وی نو دا حضور پاک دا اوخ مبارک نکل یو خواتاویگی و کل بلخ چکر لگئی او دا سے نیغ نیغ ورطا گوری حضور پاک مبارک پتا اشارہ اکلب دی خواراش برخوردار دا اولی مانا تاویگی را تاویگی ویحبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول دیر میں خوخی دیر لنبی نظر لی دے گوری دیر زیادت میں خوخی رشتیا چی دا حضور پاک مخ مبارک دا بچا پا مینا و قتل نو خدای باوت ایمان ور نصیب کا او کچات پا دا غلط نظر کتلی دی چیرا دا سنگ پیغمبر دی او دل خدای ولی پیغمبری ورکلا او نکتا چینے غرضو لکا ابو جہل عطبہ غندیت خدای لرسالت لی وی تا سر میڈیر امین دا اللہ رسولا وی ما سر دی من اشتا وی او نوی چی ما سر دی من خدا ما خبر بمانی رونو گوری دا حضور پاک دا من مقصد دا دی چی منگا غی سر منو کو چی دا غی خبر باندے عمل دا منگ راشی دا غی عقیدہ خپلکو او دا غی خشتا اخلاق دان کی پیدا کو او دا غی پشان خکل عملو کو او دا غی پشان کردار پیدا کو وی چی ما سر دی من دا خدا ما خبر بمانی وی حکم کا وی حضرت وی خد او کارو کا اس با دی معلوم سی چی من اشتا که نشتا لار شپلار با ملکی او سر با تی پریکی او مال بدل تراوڑی وی سیب دا خو معمولی خبر توری لی اکلس ورکا و من دیکلی حضور پاک و تاوازو کو بچی دل تراشا مونگ پچا پلاران نوجنو خواہ دا پلار با قدر کے ادب بکے احترام بکے ہما صرف دمرا معلومو لکی دا امین دی ما سر پرشتیا دا کا غلط دا حضور پاک چی مدینہ شریفی تراغی سورو دے تیر اکڑے دا لکی انلی دا چانے تپوسو کو وی پدیلار کی اولکو طلحینمو دا براز وی او ما سر لی رمینا اکڑا اغنخ کاری وی سیب اقا جستاسو نا جدا شوی دی نا جوڑا دی پکٹ کے پروت دی حضور پاک کو فرمائے اللہ دے تپوس لبیلار نو تپوس لے ورغی آغا قبال آقا کے دیو سیدہ چی تپوس لے ورغی دی غریب سخت مرس کے مبتلا بیمارو طبع و سختا او چی نبی علیہ السلام ورنزدیش ور داخل شو نو حضور پاک تے دیر زیادو جڑد دستر گنے اخکیو بیدلے نبی علیہ السلام مبارک تسلی ورکی برخوردار مجارا اللہ بدی خکی خدای بدی جوڑ کی بیماری دا خدای رحمت تے وی ندا اللہ رسولا پدی نجارم چنا جوڑیں او ندا مرگا یریگم جالم پدی چڑیر ارمانون بزان سرا خیرت تا یوسم ما چی تاسو لی دے زما پڑکی خدای تاثر دیر من پیدا کلا نو ما اغا وقت پڑکی دا پیسلا اکلا ویزا با دا دیخ کولی پیغمبر ننخوازم دا پس پیزار بگرزم دا پس بالخ بگرزم او دا خدمت بکوم او بابا والا روڑم اغا می نصیب نشو استا خدمت می نصیب نشو استا سر خادمی می نصیب نشو تا سر ناستا می نصیب نشوا نو دا پڑا ارمان خیرت توڑم دے پس خپیم ارمان چستا دیر خدمتو کم او ستا سپلیو گردوں او تالا لوٹا ڈکا کم
او تاو سره په سفر او په حضر کې منډي وام په دې پسې جاړم. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې دا هلک سخت بیمار دی. هغه له تسلي ورکړه، دویم ورته وکړه، او چې بار ووت نو وصیت وارثانو ته ولوی وی داسې معلومیږي لکه دا طلحه په دې بیماری کې مري، نو که دې وفات شو نو جنازه به پې زه کوم، ما به خبره وی. هغه هلک پوه شو، وارثانو ته وی چې ګورې پام کوئ نبي علیه السلام زما جنازې له راونه غواړئ که زه مړ شم. ولې؟ ګوره مینه دې ته وی. حضور پاک فرمایي چې زه په چا جنازه وکم، زما د جنازې په وجه الله د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. نو ولې نه راغواړي؟ وی په لاره کې یهودیان دي او د حضور پاک مبارک دشمنان دي، نو اسې نه چې جنازې له زما راځي او یا واپس دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي. خیر دی که زما جنازې له را نشي، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته څوک تکلیف ونه رسوي. په دقه شپه غریب وفات شو. چې وفات شو سحر وختي نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړو، وی د هغه طلحه پته ولګوئ سینګ شوی صاحب او وفات شوی دی. وی جنازه به کله وی خو موږ ښخ کړی دی، جنازه پې شوې ده. وی تاسو ته ما نه وی چې زه به پې جنازه کوم؟ وی حضرت تاسو خو فرمایلی خو هغه وصیت کړی چې زما جنازې له حضور پاک مه راغواړئ، هسې نه پتلو یا راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځای چې زو په قبر جنازه کوم. نبی علیہ السلام مبارک راغی او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا ورته وکړه. قسم په خدای د حضور پاک هره دعا یو زبردست یو جامع دعا ده، خو دا دله چې کومه دعا کړې دا بل شان ده. چې په قبر ودرېد او دعا ونه کوي، وی اللهم الق طلحه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیک. وی یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه، ربه داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي، چې یو بل ته خاندې داسې ملاقات ورسره. دا د هغه د مینې وجه چې رسول الله مبارک سره مینه. قسم د صحابه د حضور پاک سره ډېره لویه مینه کړې ده. یو جهاد له نبی علیه السلام مبارک ته یوه ښځه و یو ماشوم بچې ورسره پوټینې د وروڼي ماشوم چې دا ټوکله کې تړلې، دا ښځه د لاس اوچت که او خدای ته یې چغې کړې، یا الله نن رسول الله مبارک جهاد له روان دی او زما دومره څوک نشته چې زه ورسره ولېږم. د دې خاوند د دې نه مخکې جهاد کې شهید شوی، نو خاوند میم شهید شوی دی نشته، رور میم نشته، پلار میم نشته او بالغ بچی میم لوی نشته چې دی ولېږم. ربه دومره چې څوک وي چې ما د دواړو جهانو سردار سره لېږلی وی، دی به د تورو په منځ کې ولاړي، د غشو د نیزو په منځ کې به ولاړي او زما د کور به څوک نی جاړي دا دعا کوي. صبر نشوه، راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمعات ته راله، نو په جمعات را دننه شو درېده. وی د الله رسوله زه یو خبرې له راغلی، وایه څه وی؟ وی دا بچې مې راوسترې دی د خدای دپاره قبول کو ځان سره جهاد له یوسه. حضور پاک مبارک داسې راوچت شو، په دې ماشوم بچي دی خو لا ګرځېدی هم نشي، په خړپوس هم نشي ګرځېدی، دی څنګه جهاد له بوځم. په جاړه شوه، وی صاحب ما ته اجازت وکړه چې زه در سره لاړه شم. وی نه ښځې خو به نه دی. وی ښه خاوند مې دی نه مخکې جهاد کې شهید شوی دی او زوی مې نشته چې د سره ولېږم، پلار مې نشته چې د سره ولېږم، رور مې نشته چې د سره ولېږم، او تاسو به یوازې د دشمن په میانځ کې څوک تکلیف درته ونه رسوي. دا بچې مې واخله ځان سره بوځه. وی دې څنګه بوځم؟ په ده څوکم؟ دی خو ګرځېدی هم نشي. وی د الله رسوله دی یو صحابي له ورکه، دا ماشوم زوی مې ماشوم بچی یو صحابي له ورکه چې کله تا باندې څوک په توره یا په غشي په نیزه غزار کوي، زما دا ماشوم به لکه د ډال غوندې تا ته مخې ته نیسي چې ستا دفاع پې وشي. ډېرې قطرې قطرې شي
ټوټې ټوټې دي چې پروا نشتا، خو چې تا ته غشې راونه رسي، تا ته توره راونه رسي، تا ته نیزه راونه رسي. وایه دومره مینه چې د صحابه د حضور پاک سره وه، داسې مینه په دنیا کې د بل چا کیدی شي؟ نشي کېدی. قسم دی که د پلار سره هم څوک دومره مینه وکړي، او که د مور سره هم څوک دومره مینه وکړي، او که د بچو سره هم څوک دومره مینه وکړي، کومه مینه چې د صحابه کرامو په زړونو کې د دواړو جهانو مبارک سردار ته عجیبه مینه وه. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ د حضور پاک یو صحابی دی او رشتہ دار هم دی. نبی علیہ السلام یو ځل د وجود نه وینه مبارکه وویسته، اخکر باندې دا وینه وبه کپه خوا، هغه له هغه وینه ورکړه اخکر، وی دا وینه چرته پټه که، چې د باروت نو هغه وینه وسکله، د حضور پاک هغه وینه نو راننوت. وی عبدالله هغه وینه دې څه کړه؟ وی صاحب پټه مې کړه. وی کم ځای دې پټه کړه؟ نو خېټې ته یې ګوته ونیوه. وی دلته مې پټه کړه. دومره مینه حضور پاک پته فرمایي، وی په کم وجود کې چې زما وینه شامل د جهنم اور په حرام دی. دا امره مینه ځمکې له د هغې وینه نه ده ورکړې. د حدیبیې په مقام کې د مکې کافران راغلي او د نبی علیہ السلام سره صلح کوله. په هغې کې یو کس و روی ابن مسعود ثقفي، د کافرانو د طرف نه نماینده و نماینده هغه راغی، د نبی علیہ السلام سره خبرې وکړې، بیا لاړ خپل قوم ته د مکې کافرانو ته. هغې ته وی پام کوئ دې سړي سره جنګ مه کوئ، حضور پاک مبارک یادوي. وی قسم دی د هغه ملګري خو په هغه ځان قربانوي. وی ما ورته کتل، وی چې هغه اودس کو نو وی د هغه د اودس اوبه چې ځمکې ته نه دي پرېښې، د هغه ملګرو به راغېښتې او په ځان به یې مږلې او یو بل سره یې پې جګړې کولې، او وی چې لاړې مبارکې به یې توکلې. حضور پاک دا په بخاري شریف کې ګورې حدیث دی، وی چې لاړې مبارکې به یې توکلې، هغه چې ځمکې ته نه دي پرېښې، صحابو به په لاسونو کې راغېښتې او په خپل مخ به یې مږلې. څوک به د خپل پلار لاړې په مخ ومږي؟ چرته نه. دومره مینه وه، لاړو نه خلک کرکه کوي، او د حضور پاک لاړې به هغوی ته مشک او عنبر ښکارېدل، به یې په خپل مخ او په لاسونو مږلې. یو ځل حضور پاک مبارک د شپې واړه بول وکړل، اودس مبارک اودس یې مات او په یو لرګي او لوښي په هغې کې اودس مات کړی، راکوټ یې اودس. یو بیبي وه، وینځه وه په کور کې دننه، د شپې تږې شوې وه، هغې دا ګمان وکړه چې را لوښي کې جوړ اوبه پرتې دي، هغې وڅښلې. اوس به ته وایې چې متیازې څوک څکي خو بوی کوي، دا یاد وساتئ د حضور پاک بول به بوی نه کو، خوشبویي به یې کوله. دې نه ځان خبر کې چې د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شي. د دې جلسو خو همدا مقصد وي. عائشه بی بی ورته یو ځل عرض کوي، وی د الله رسول ته چې کوم ځای اودس مات یې وکړې لوی قضای حاجت، او زه بیا هلته ورشم نو زه هلته کې قضای حاجت نه مونم، اخو نی دا کوم خوا تاسو غورځوئ؟ وی عایشې ته نه خبر چې د پیغمبرانو او دسمات ځمکه ځان ته جذب کوي ښکاري به نه. چېرته تاریخ کې ماته نشی ښولی چې چا دا ویلي چې موږ د رسول الله مبارک او دسمات لیدلی دی، او چې کوم ځای پیغمبر او دسمات کې هلته به بدبویي نه خوشبویي به نو هغه متیازو خوشبویي کوله، زنانه پې دا ګمان وکړه هغه وینځې چې د اوبه دي هغې وڅکلې. سهار وختي حضور پاک مبارک تپوس وکړو، وی دې کاسه کې ما واړه بول کړي، تاسو څه کړل؟ حبیبي وی صاحب دا وبولو؟ وی ښځه خو تږي وم، ما خو وی ګنې د اوبه دي خو ما څکلي دي. نبی علیہ السلام غصه ورته ونه کړه چې بول دې ولې څکل؟ متیاز هم څوک څکي؟ دی ورته ونه فرمایل، ورته سو فرمایل الله اکبر، وی زما بول دی وسکل په غلطۍ کې، وی تر مرګه پورې به په تا د خېټې مرض او درد را نشي. یو ځل حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا کرے تشریف وړی، حسن او حسین کې یو ماشوم
دا واړو دی ډېر زیات خوښو قسم دی دوی سره ډېره زیاته مینه وه نو څو سره د خلکو مینه خو دوی سره ډېره زیاته مینه وه نو یو ماشوم پکې جاړل فاطمه رضی الله عنها کشري لور ته آواز وکړ بچې دا ماشوم راوله ولې جاړي وی د الله رسوله اوږې دی نو جاړي وی مالی راوله چې راوست نو حضور پاک یې کې ونیوه او خپله ژبه مبارکه د هغه په خوله کې ومنډله هغه د حضور پاک ژبه وسټله هغې ماشوم وی راشه بچې دا زوی دی واله وی زما لاړې خېټې ته لاړې وی تر مرګه پورې به دې د لوږې او د خېټې د درد نه چرته م چغې ونه وای نه به پې د خېټې درد راشي او نه به پې لوږه راشي دا د حضور پاک د لاړو مبارک و برکت او د صحابه مینه زما دې په خدای قسمي قربانېدل به صحابه کرام ځانونه به قربانول د حضور پاک نه یو صحابي دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دا صحابی دا رنگ نم تورو او شکل امدا سیو چی پوزے غٹا وا سترگی ام سبل شانتی وی غوگون ام بل شانتی و دیر بدنما غندیو دا شکل نا خو اللہ گوری دا انسان شکل تا نگوری خواہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ساسو شکل تا سوک نگو اللہ نگوری عمل تا گوری نو اسم پا مکہ مکرمہ کے کتاسو دا دیر مرگری بحج عمری لتلی الته د افریقې دا تور خلکي بعضې پکې عجیبه غوندې شکلونه پوزې او سترګې او غوږونه تور هم یو شکلونه هم بل شانتي نو دې تک تور مو په مخې غټ غټ داغونه مو او شکل هم څه بل شانتي او ډېر غریب و یو ځل د هغې حضور پاک مبارک ته کېناسته او جړلې وی د الله رسوله وی ما به خدای ځان ته رانږدې کړي پرې به مې دي ما به جنت ځان ته پرېږدي او د جنت حوری به میزان تپریدی حضور پاک ورتا فرمائی وی ساده که زما او د الله تابعداري دی وکړه نو خدای به دې میزان تپریدی رانږدې به دې کړي او د جنت حوری به دې میزان تپریدي او جنت به دې میزان تپریدي او که زما او د الله تابعداري دی ونه کړه نو نه به خدای ځان تپریدي نه حوری او نه جنت دا ولې دا جاړې ولې وی سیب وی دا شکل همال اللہ را کردی دا تور شکل او دا بل شان شکل دا مانا خلق نفرت او کرکا کئی دا چی پا یو جامو بوس کم پاغی سوکو بنس کی ما سر سوک لاس نملاوی سوک را سر کینی نا سوک را سر یو دے ڈوڑے نخوری مانا خلق کرک ماشون بارو بس بچے ماشون بارو بس بارو بس دا ماشوم جاړي باري وس یو کس نو مال خلق په دنیا کې کرکه کوي نو دا شکل همال الله را کړی نو زماړه کې سودا شو چې خدایا مخلوق را نکرکه کوي نفرت کوي اسنه چې د قیامت پر ورځ خدای استعمال کرکه وکي او چې دا تور غردوي دوزخ ته او جنت وای چې زه خدای نه پریدم لري کې او دا جنت حوری وی چی دی منگ نا قبل اولرے کے اللہ وی اریدم مخلوق نفرت کئی نو خدای را نفرتو نکی حوری او جنت نفرتو نکی نو دکا جالم سوک لور خور نرا کئی کینی را سر سوک دا لاس نملاوی لور خور بسرا کی حضور پاک او فرمائل مخپکے گا زمو دا اللہ تابیداریو کار سبد افتاد خدای او جنت حوری هر څه به دې ځان ته نږدې کړي وی لکه واده ته دې جوړ لکړه کېږي وی د الله رسوله ولې مې نه کېږي او ماله څوک لور غور چېرته راکوي یو صحابي په مدینه شریفه کې عمرو بن وهب رضی الله عنه هغه ډېر مالدار او لور یې پیغله وه نبی علیہ السلام ته یې ویلي و چې زما لور پیغله ده که څوک دې پیدا کړل ولی یې ورکړه صحابه به همدقسې کول چې ده ته یې وویل ځه عمرو بن وهب له ورشه دا غلور دا ما درته درکړه ورشه ورته ووایه دې لاړ د هغه دروازې له دروازې وډبونه او له راووت وی ستاسو نوم عمرو بن وهب دی وی وی ستاسو لور پیغله شوې وه او نبي علیه السلام زره لېږلې زما دپاره رمالی ده هغه چې ده ته وکتل چې د شکل ته او رنګ ته او مخ داغونه او پوز او غوږونه بل شان وی ته لږ صبر وکړه ښځې سره صلاح کو ښځې ته یې لوی
ښځې راله دروازې په چوندې کې وکتل وی سړیه ده سره خو زمونږ لور ګزاره نشي کولی د سره به څنګه گزاره کوي سبا به زمونږ لور خپی نو بیا به حضور پاک هم خپی نو داسې وکړه چې حضور پاک په ته لاړ شه ورته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک راولېږه مونږ چې قربانه و لور خو گزاره به نه کوي نو سبا به دیم خپی لور به هم خپی بیا به حضور پاک خپی نو دې غریبې را رخصت کړه لکه بیا خپه ده چې ما خو وی چې ما له څوک لور خور نه راکړي هغه لور یې دا خبرې واورېدې وی بیبی څه چل شوی دی وی دا ستا دپاره حضور پاک یو هلک رالیږی رشتې له خو مونږ واپس که وی ولې م واپس که وی بچی هغه څه بل شان شکل یې دی رنګ یې تور دی او شکل یې څه بل شانتی دی ته ورسره ګزاره نشې کولی ما ته متوجه شي ته ورسره ګزاره بچی نشې کولی وی بیبی ولی واپس کا وی دیر بل شان شکل پوزا وگونا سترگی او در رنگ نم تور او غٹی غٹی دانی پا مخ وی مور را لے گلی چا دی وی حضور پاک مبارک را لے گلی دی وی شابه مور را واپسی کا وی زمال قسم پا اللہ چې مال د کم خاون بندوبست د دواړو جهانو سردار کړی دی هغه مال د ډېرو ښکلو خشته خاوندانو نه بهتر دی راولې بچی مونږ خو پې خوشحاله یو مونږ خو یې ته به ګزاره نشې کولی وی زه ورسره کوم ګزاره حضور پاک را لېږلی بس را واپس یې کوي کار دی وشو زمونږ لور د سره خوشحاله ده زه نبي علیه السلام مبارک ته ووایه دی راغې خوشحاله حضور پاک مبارک ته وی چې کار وشو جی وی ښه مهر به ورکې وی صاحب مهر زه ته وی او واده کې او مهر نه پېژنې یو څادر و د غریب هغه د پرتوب په ځای لنګ کړی و ځان ته د کمیس هم نو څپلۍ هم نشته ټوپۍ هم نشته کورس هم نشته وی ښه داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته او حضرت زبیر ته دې درې واړو ته ووایه چې 200 درهم دله درکړي ما ورته یاد کړه او یو صحابي ناست و وی هلکه ستا خو 2 کوره دي وی یو وی دا یو درته وبخه وی صاحب ومې بخه ورته قسم دی هغې به مالونه قربانول فورا کور شو او 600 درهم هم رالل وی داسې وکړه دا 200 درهم یې ځان له کړل دی د هغه څادر پلو پورې وتړه وی دا 200 درهم لري د ښځې مهر شو دا به هغې له ورکړي او دا 400 درهم یو څه په دې ځان لم جامې واله او ښځې لم واله او د کور کټوی سمسۍ هغه زمانه کې و قصه اسانه وه دا هم پې برابر کړه چې د واده بندوبست یې وکړو دې لال 200 درهم یې ته جدا پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو په دې شرط نو د نبي علیه السلام مبارک ملګرتیا دې وکړي او که چا سره سامان جنگ خپل نی نو هغه دې نه ځي چې ده دا اعلان اورې نو خپه نیولی شو هغه دوباره اعلان وکړه بیا د دوکان نه لږ رابار شو چې درېم اعلان یې وکړه یړکې وی چې ښه زه به واده کوم زه به د حضور پاک به د تور او د نیزو په میاس کې او زه به د ښځې سره پروت یم دا چېرته کیدی شي دومره مینه دې ته وایي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دا به څنګه وشي هغې به میدان جنگ کې د دشمن په میانس کې د تورو غزارونه او زه به خوشحالي کوم په کور کې دوکان یې پرېښود لاړ منډی تاسې ځان له واغېشت او توره یې واغېشته او یو نقاب یې ځان له واغېش روبن چې په هغې یې ځان له دا مخ وتړه صرف سترګې یې ښکارېدې مخ هر څه پټ کړل او پاسې خپه واړو له میدان جهاد ته ورسېد چې هلته ورسېد جنگ شروع دی پکې شامل شو په جنگ نو زبردست جهاد یې وکړه د دنیا کافر یو خوا بل خوا مړه کوي مردارۍ خو مخ یې تړلی دی څوک یې نه پېژني صحابه یو بل ته ویې لکه څوک ناشنا نو مسلم راغلی دی ځکه مونږ خو یې نه پېژنو نوی مسلمان دی او ناشنا بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل یو ته او بل ته حضرت علی رضی الله عنه پاک مبارک ته راغی وی صاحب یو هلک راغلی دی نوی مسلمان دی او ډېر بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل ډېر غیرتي
وی کم دی؟ وی آغا اس باندې سور دی آغا یو. دغه وخت کې د تور او چته کړی په یو کافر یې غزار کو، نو دا څادر یې د دې لاس نه راپروت یو. نو حضور پاک یې دا مټ ولیده، دا تور مټ او داغونه دي پې. هلکه وی دا خو هغه سعد معلومیږي، اظنه سعدا، دا خو هغه معلومیږي هغه سعد. ته ورشه د جوړ هغه د واده انتظام پر پځای پرېښه، د جوړ په هغه پیسو دا اس او دا توره واغېښتل او میدان ته راغی. تپوس دې وکړه چې هغه دی که بل څوک دی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورغی، ورته وی نبی علیہ السلام راولېږلم، تپوس کړي ته هغه سعدي؟ سر یې وړقاو چې ومغې واپس لاړ. وی د دواړو جهانو مبارک سردار ام اقا سعد دی، ارس قربان کړل او هغه ښځه پاتې شوه او ارس پاتې شو او دا د جهاد له راغلی دی. چې دا خبرې دوی کولې نو جنگ کې خو چې ته مړي کې ته به هم لګې، دا نه چې ګنې ته به بچې. د یو کافر سره مقابله راله، کافر پې زورور شو، دی په توره ووه چې وی و اسې هلته پرېوت د وینو شوړ پوړ، اسې هم زخمي شو او دی د اس نه بل طرف ته پرېوت او داسې سخت ولګېد چې د وینو دا دریاب ته روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه په خپله، ځان یې ور ورساو او دی یې راوچت که او دی خپلې غېږ پورې ونیوه، دی غېږ پورې. او قسم د روایت کې راځي چې حضور پاک په خپل مبارک صادر تی وینې پاکوي، په دې صادر مبارک ولا تندیم پاکوي او مخم ولا پاکوي او پوزم ولا پاکوي او غېږ کې د حضور پاک پروت دی. الله اکبر، سونه قیمتي شخصیت. د نبی علیہ السلام دی غېږ کې دقسې ونیوه کلک او تی وینې پاکوي او دی په هغه وخت کې د افسوس په سترګو حضور پاک ته داسې مخامخ ګوري. وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي، الله به مې ځان ته پرېږدي، د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي. هغه افسوس ناره ولګوله. حضور پاک وی اے سعده، زما دې په هغه ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې زه به د الله دربار کې تا لګوی کوم، جنت به دې م ځان ته پرېږدي، د جنت حورې م ستا دي او خدای به دې م ځان ته نږدې کړي. چې حضور پاک دا آواز وکړه، دې کې د دې غریب نه سا وخته د نبی علیہ السلام په غېږ کې. ما ته څوک نشي خولی د ټولو احادیثو ذخیره وګورئ چې د چا نه د حضور پاک په غېږ کې سا نه راوتې بېره دي صحابي نه، خپل بچیم د حضور پاک غېږ کې نه دی وفات، دقه صحابي وفات دی. دا د ده مینه وه، محبت و. لکه دا سوچو چې ما نه خو نفرت کوي خلک، شکل میں بل شانتے دے. اللہ و تا دنیا کیوں خولا چے تازه دا حضور پاک غیق لرسو، ستانا بسا دا حضور پاک پا غیق کیوں زی او اغا خلق چے تانا نفرت کی گوتی در تن روڑی، تانا با حضور پاک پا خپل مبارک صادر و پا خپل لاس و مخپا کئی. اللہ و تا خی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے دل سو خطا وی خندل مخی بل طرف تاوارو او صحابو تیرا شدارور مچت کے چې لږ طبیعت د حضور پاک مبارک برابر شو. نو صحابو ته تپوس وکړه، وی صاحب دا خو د خندا وخت نو، تاسو خو وخندل او بیا مخ بل طرف ته واړو، دا ولې؟ وی چې دا افسوس مې ولید او ما قسم وخوړه. نو خدای زما قسم رښتونی کړ. وی ما په خپلو سترګو د جنت یو خشته حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه جام را ډک کړی او دلی رازغلو. خوشحاله شم او مې خندل چې شکر دی خدایا زما قسم دی رښتیا که او ما ته دې په سترګو خول او زنکدن کې دې ورته حوره خوله او زنکدن کې د حوض کوثر او به زما پې وڅکلې. نو لږه حیا راله دا حورې نه مخ مې بل طرف ته واړو. ورونو مینه د حضور پاک د ایمان نښه ده. ښه مینه د حضور پاک وایا د ایمان نښه ده. نو دوه مینې، یو د الله د ذات سره مینه، نو د الله ذات کې د الله کتاب قرآن شریف هم راغی، او یو د رسول الله مبارک سره مینه. نو مدینه منوره هم پکې راله او صحابه کرام هم پکې راله او قرآن پکې مینس کې دی د دواړو هم پکې راغلی د الله نه دی او نازل پر رسول الله مبارک دی. دا مینې به کو. اوس د مینې مقصد څه دی؟ د مینې مقصد د حضور پاک تابعداري درونو.
یوازې ګورې په دې کار نه کوي چې مونږ وایو چې زما مینه ده او مینه ده او مینه ده او مینه ده. مینه به کې د مینې مقصد د حضور پاک تابعداري ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه را لېږلی، د هغې په شان عقیده به زمونږ ساتو، د هغې په شان ښکلي اخلاق به ساتو، د هغې په شان کردار به ساتو، او د هغې په شان ښکلی عمل به کوو، او چې هغې څه کار کړی دی به کوو، چې څه نه یې منع کړی د هغې نه به ځان ساتو. دا به زمونږ مینه وي چې حضور پاک وي داسې وکړه او زیم نه صاحب دې کې خو نه دا مینه نه شوه. د مجنون او د لیلا قصه درته یاده نه. مجنون براته او د لیلا د کور د وطن د کلي سپي به ښکلول او دیوالونه به ښکلول. ولقد امر علی الدیار دیار لیلا، وی د لیلا په کورونو تیریږم، د لیلا د په دروازو په کلي تیریږم. ولقد امر علی الدیار دیار لیلا. نو چې تیریږم نو دا دیوالونه ښکلوم، اقبل ذل جدار و ذل جدار، کله هغه دیوال ښکلوم کله دا بل دیوال ښکلوم. بیا وی وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وی د دیوالونو باندې عاشق نیم، وی دیوالونو مینه مې پاړه کې نه پرتا، د دیوال دننه چې څوک اوسېږي هغه له هغوی سیرې کړی. نو یو ځل راغی نو هغه ځنګل کې دیره شو، د لیلا د کور مخې ته ځنګل دیره شو. وی زه په دې لاره کې چې ته راووته پړونی خو به یې ووینم، دا دیوالونه خو به وګورم. دیره شو. لیلا ته چا وی چې مجنون خو راغلی دی ځنګل کې دیره دی. وی دی غریب خوریس کیسه وی اسم نشته. وی ښه یو جام پی وله لیږې، یو جام پی به دې څکي. نو دی غریب له یو جام پی د یو ځل ولاړل. یو بل مجازي مجنون راغی، هغه وکتل چې دا خو پی پکې ملاویږي، هغه د هغه نه دې خوا ډډه وواله. پی بتل دی مجازي مجنون بس کل، هغې غریب ته به نه رسېدل. ورخ کې خو ته دې پروت و، په لاره کې دې پروت دی، پی به دې مجازي مجنون سکل. یو ځل دی لیلا وی، هغه ته خو پته لیلا ته نه لګېده، هغه وی ګنې حقیقي مجنون پی وسکل. نو یو ځل لیلا هغه هلک ته وی چې یاره بلا پرېږده چې دا خبرې خلاصې کړو، وخت کم دی. کښېنه دا د یو 2 منټه کښېنه، بټنې پرېږده ته سړیه، توجه خرابېږي دې سره. د حضور پاک متعلق بیان دی به دې ته غوږ کړي. نو یو ځل لیلا وی هلکه بلا پی مجنون سکل، ورګه چې دې رښتونی عاشق ته او که ګپ لګی. هغه هلک ته وی دا جام یوسه او لیلا مجنون ته وا چې لیلا وینه غواړي. جام یې یوړه، نا چې چا پیس کړي خو مجازي مجنون. هغه ته وی لیلا را لېږلې بلا مو د پی دې اوس کل اوس وینه غواړي. وی څه دی ووی؟ وی لیلا وینه غواړي که نه؟ وی پی راوړه، پی راوړه. وی نه وینه غواړي؟ وی وینې والا زنې ما شاته چې ناستی هغه دی، پی خو دې بلاس کړي. هلته ورغی، چې ورغی هغې غریب خو پړومبی د یو جام څکلي، باقي خو دې ورته په ورخ پروت و. چې هغه له ورغی وی لیلا وینه غواړي، وی راکه جام. دې کستنو منډله زور یې ورک. یاره وی هسې نه چې د دې مخ وینه یې پکاري، هغې نه یې وله. یاره هسې نه چې د دې پتونه یې پکاري، د یو اندام له یې وله وینه وویستله. نو د عشق او د محبت نښه دا ده چې د حضور پاک خبره به بیا منو. تاو چې ما سره مینئ او زه راته یم یو جام اوبه راوړه او ته څټ وګوره یاره جي زه خو د ګرد پاسېدو نه یم. دا څنګه مینه ده؟ یو مولا و د هغه یو غلام، غلام به ورته وی صاحب ګورې ستا نه زارېږم. نو مولا پې مهربانه ورشی به یې وله ورکوم، صاحب جي ستا نه زارېږم. یو ځل شپه وه دا مولا دې غلام ته وی تجربه پې کوي چې رښتیا دې زما خبره مني که نه. هسې رانه څیزونه وی. وی تا لکه بار وګوره چې باران شته که نشته. د شپې په دې ژمي کې چې باران وریږي د بلستر نه چاړه کېږي. دی ورته وی یاره بس مولا صاحب بس وده شه یاره ته باران څه کوې؟ وی نه ته پاسه وګوره چې باران شته که نشته. وی او شته. وی تا ته څه نه پته ولګي د بلستر کې پټې؟ وی دا پیشو راله هغه لمدره لاس مې په سره ولګېد او دې کې خو ناکام شم.
بیا ورته خدا بجلی خو مړه کا پاسه ډیوه مړه کا دی ورته وی دا غلام یا صاحب وی دا ډیوه را باندې ولې وجنې وی مالا خوب نه راځي پرانا کې ځکه در باندې وجنم ای سړیا خو بد بلستن په سر راواړه او بس تیاره بشي درته کنه خدای کې پړ شوم بیا ورته ښه یو چالو کا دروازه خو بند نه کړه او زدا بیا خو نه په پیشو بندولې شي او نه بل ځای نه کار کوي خامخې پاسو چې خبره به منی کنه وی دروازه خو بند که کنه غلام ته دا دوه کار د لمو کول دا دریم پکې تو کړ مینا ستا وای زه مبر وړ او ته سټو غره دا مینا نه ده زم دا کارو کوته مینا په خله نه ده عمل ته وای شکل مبارک بد رسول الله مبارک شان کې خبر نه پويږي لباس بداغي پشان کې اخلاق بداغي پشان کې گفتار بداغي پشان کې عقیدہ بداغي پشان کې البته عاشق او کته یو سیګریټ د پاسه بل لګي او د یو چیلم د پاسه بل نه کشرا کاږي او ګیره دې مخیر او بریت موږ د کړی دي او ته ز عاشق رسول ابن زیم دروغ جنې رښتیا ویم که دروغ ویم وایوس د حضور پاک پشان خوراک بم کې موږ دوغاخي پرتو گچولی او د خر لکه شات یو موږ ټای مخ کې وې ځان د کړی دا څنګه مینه ده دا څنګه ده ستا حضور پاک سره محبت او عشق دی ما ته یو سړی وی نبي علیه السلام ډېر خوښ دی او ډېره زیاته مینه مې ده ورسره حج دې کړی دی وی دوا کوه کنه مې دوا خو به کوم خو پیسې خو د سره دي کنه څنګه مینه ده تر وباسه پیسې مدینې منورې ته لاړ شو نبي نه پتې به دې ولګي یو بلډینګ اخلي یو مکان اخلي یو پلاټ اخلم بل پلاټ اخلم یو فلان کوچ اخلم مدینه منورې ته نه چې د حضور پاک ملاقات وکم او دوا کوه زما مینه ده مینه د عمل نوم دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله او د رسول تابعداري وکړئ ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ستاسو د پاره وی حضور پاک خشته ښکلې نمونه ده نو شکر دې ستاسو مینه صافه اندازې نه ماته پته ولګېده ټول وای الحمدلله دی خوراغ کېناسته وی مانه ګناه شوې ده ما پاک کا بل طرف ته د نبی علیه السلام مبارک مخ واړو سلور ځله ته هغې مخ واړو دی سلور ځله راغی وی ما غلطي کړې ده ما پاک کا چې سلور ځله په ځان اقرار وکړو نو بیا ته نبی علیه السلام تپوس کوي هلکه لیونې خو به نه وی نه روغې یو صحابي ته وی ته راشه دی وګوره نشه کې خو نه دی هغه ولا خوله بوی کړه وی نه صاحب د شرابو څه بوی ته نه راځي نو بیا ته پیغمبر علیه السلام نورم د تحقیق واغشته احادیثو کې راځي چې د هغې پوره یقین راغی چې دا ګناه کړې ده نو صحابو ته بوی دی او دې رجم کې سنګسارې کې ځکه چې سړی اقرار وکړي همدغه طریقه ده او دې واده کړي و مسلمانی او اصیل انساني مرینی نو دې طریقه ده چې دته به رجم سنګسارېدل دا د سزا ده د صحابو به دغه طریقه خلک وایي پلانکی صحابه نه غلطي وشو پلانکی نو شو غلطي خامخا کېږي شیطان او نفس د انسان یو پیغمبران د ګناه نه پاک دي انسان نه خامخا ګناه کېږي خو داسې به چام څوک نه لیدي په مخ د ځمکه چې د هغه نه دې غلطي شوي او هغه په خپله ځان احتساب ته پیش کړي او حضور پاک ته راشي او خپله ګناه ذکر کړي چې دا ګناه ده ورته پته ده چې دغه سنګسارېدلې سزا ده او بیا مو راشه ما سنګسار کا نبی علیہ السلام صحابو ته دې بوځه سنګسار کړي چې دې بوت او پکاڼي وشته نو خامخا ځان خوږ دی غریب به کله یو خوا منډه کړي کله بل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله ورغی نو هغه د اوښ یو جامه پرته وه هغې راواغېسته په هغې یې پرې غذار وکړو دی را پرېوت ساتې ووت نو حضرت عمر په وجود لږې وینې پرېوتې نو هغه ورته لږ بد رد ووی چې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې نه وې پلیتې شوې نبی علیہ السلام مبارک ته صحابه رالل وی ماعز اسلامي سره هم څه چلو وی حضرت سنګسارم که پکاڼو ساتې ووته خو یې لږه منډه وواله نو یې د عمر په جامو وینې پرېوتې نو هغه ورته خیره وکړه نبي علیه السلام حضرت عمر ته سخت غوسه شو وی عمر دا دې څه وکړل یو روایت کې اهل مدینه او ذکر دی او بلکې د ټولې ځمکې ذکر دی وی دې ماعز د الله په حضور کې یو توبه استې وه وی زما د قسم یې که دا توبه د ټولې ځمکې په ګناهګار مخلوق تقسیم کې د ټولو ګناهو پیل له وبخي چې کومه بیبي ورسره بدنامه وه ماعز اسلامي سره
اغا بی بی راله نبی علیہ السلام لا وی سیب زا اغا یم چی اغا ماعیز سر ما گناہ کردی دا ما پاکا کا ورطا پتا و چی سزا هم دغا دا ځان یې پټ نه که ځکه چې څلور ګواهان پې دي نو ته وله رجم نشې ورکولی دا خو د ماعز خبره وه خو یو ګواه نور ګواهان خو نو په خپله راله نبی علیہ السلام وفرمایل وی د دې زنانه په ګېډه امید دی چې کله یې بچي وشي د هغې نه پس دې را راشي نو چې بچی یې پیدا شو نو بیا راله په خدای قسم سړی صحابو د ژوند ته ګوري سړی حیران شي د خدای نه یره بیا راله وی د الله رسول زما هغه ماشوم پیدا شوی دی او په ما د الله حکم جاری که نبی علیہ السلام ورته وی دا ماشوم دی او دا به دی به څه کوي چې پتا د الله حکم جاری کم زه دا ماشوم بو د پی ورکا چې د پیو نه پرې کې بیا راځه 2 کاله ماشوم له پی ورکړل او 2 کاله پس هغه خپل ماشوم بچی په غیږ کې نیولې ډوډۍ ولا لاس کې ورکړې ده او پیغمبر علیہ السلام دی راوسته وی د الله رسول دا زما هغه بچی دی ما د پیو نه پرې کړی دی ورته وګوره ما ته اجت نشته دا ډوډۍ په خپله خوري په ما د خدای حکم جاری کړ زما رونو د مینې مقصد ګورې دقه دی ښه د مینې نښه دا ده چې چا سره د مینی د هغه خبره به منې چا سره چې د محبت او مینی د هغه تابعداري به کوې ما سره اوس د چا مینه ده او زه ورته یم هلکه لاړ شه د کور نه یو ګیلاس اوبه راوړه او دې غلې غوندې سټ وګوره یو ما ته ویله ګزاره به ونه کړی شي لږ صبر وکړه ګزاره وکړه نو دا خو مینه نه ده که نه مینه دې ته وایي که ګرمي وه که یخني دې منډه به وایي زما هغه کار به کوي نو دا چې الله د مسلمان په زړه کې د حضور پاک سره مینه اچولې ده او د ایمان مفهوم مینه ده د هغې مقصد دا دی چې موږ به د حضور پاک تابعداري کوو د هغې مبارک شکل به زموږ خوښي چې چا سره د مینې د هغه شکل به دې خوښي د هغې مبارک اخلاق به دې خوښي د هغې عادات به دې خوښي د مینې مقصد دا دی چې چا سره د محبتي د هغه حکم به منې د هغه خبره به منې د هغه تابعدار به جوړېږي د هغې اخلاق به دې خوښي د هغه شکل به دې خوښي زمونږ ټول ژوند خفه کېږی ما زمونږ ټول ژوند د انګریز خوښ دی زمونږ شکل د انګریزانو خوښ دی زمونږ دا جامه د انګریزانو خوښه ده په هغه پتلون باندې دا ماشومان مونږ سکول ته لیږو نو په دا سکول کې ضرورت ته د پتلون سره چې مونږ ماشوم ته پتلون اچوو دې کې څه جنت دی چې د ماشوم ته دا 4 5 کالو ماشوم ته پتلون ساجت دی او سکول والا دا او په پتلون پیسې څومره لګي عامه جامه ارزانه ده او دغه پتلون او هغې سره چې هغه کم شی دی ګران دی او بیا سکول والا هم وایي چې ماشوم ته بعضې سکولونو کې دغه یونیفارم دقیق لازم کړی دی چې خامخا به بچي ته پتلون باچې او دغه هغې سره به خپل شی کمیس څه ورته وایي دا به ورته اچې او ټیانې دي بعضې پېښور کې مخکې ورځو کې حیات آباد ته تللم ماشومانو سکول چوټي شو مخکې ته ماشومانو ته هغه ټی مویزان دی ټیانې م ورته وې څومره خرچه په دې کېږي نو کالج والا او سکول والا هم لازم کړی چې دا به کوې او مور او پلار هم کوي پیسې پې لګوي خو دا کوي دا ولې پیسه پې زیاته لګي د سکول والا ته پته ده چې دا لباس د خلکو خوښ دی نو چې ده ورته دا لباس په دا سکول کې شرط کړم دا ماشوم به ماله راولي او د سکول والا ته پته ده چې دې لباس پسې شاته یو بل نظام دی نو خلکو ته ښیي چې ګورې د دې لباس والا کړ نظام دی نو دا زما د سکول کې ښودلی کېږي نو که د خلکو په زړه کې دغه لباس سره دغه دوغاقي پرتوب سره مینه نه وي او د هغې په شا چې کم تهذیب پروت دی د دغه پتلون په شا چې کم تهذیب پروت دی او د دغه لکی چې دا ټی مخکې اویزان دی د دې په شا چې کم تهذیب پروت دی که مسلمان سره د دې مینه محبت نه وي سکول والا به دا لباس ولې شرط کو د خپل سکول دپاره کالج والا پرایویټ به د خپل کالج دپاره دا لباس ولې شرط کو هغه ته پته ده چې د دې خلکو دا شی خوښ دی پیسه پې ډېره لګي خو ورکوي یې پیسه پې زیاته لګي خو ماشوم به بیا هم ماله راولي د دې لباس په شا چې کم تهذیب دی هغه خوښ دی د دې په شا چې کم نظام دی هغه د خلکو خوښ دی مونږ وایو عاشقان رسول یو مونږ د حضور پاک سره مینه محبت وي د هغې خشته ښکلی لباس ساده اولې مونږ ځان نه خوښوو د هغې خشته ښکلی عقیده کې څومره خیر دی او د هغې په اخلاقو کې څومره خیر دی زما د قسم په خدای تیره جمعه مې درته بیان کړی دی د هغې اخلاقو کې د انسان څونه خیر
کور کې به د خوشحالي وي، بچو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، دوستانو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، استاد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، شاګرد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي، که په هغه اخلاق په عمل وشي. معاشره کې به امني، سکون به، اطمینان به، نه به څوکیدار اجتې او نه به دروازې ته رجرندې اجتې. موږ نن جومات ته جرندې وو. جومات په روس کې نه دی او نه په هندستان او امریکا کې، د مسلمان په ملک کې دی. د خدای کور ته جرنده وایي، ولې قرآن شریف خلک پټوي، جانماز خلک پټوي، پکې د جومات نه پټېږي. دا خو مسلمانانو ملک دی او جومات د مسلمان په ملک کې دی. اخلاق نبوي نشته، زمونږ محبت نشته، عشق نشته. محبت عشق کراغی د هغې تقاضا د مارونو دغه ده. زمونږ هیئت، زمونږ تهذیب او زمونږ ټول خوردونوش او زمونږ بودوباش دا به ټول د رسول الله مبارک د طریقو مطابقي. او چې هغې کې شي اخرت خو د ښه دی، دنیا به د مزیدار وي، ژوند به د په امني په اطمینان وي. په خدای قسم یو سړی راغی زمونږ باباجي له، او ډېره زمانه مخکې د دې قبایلي علاقې یو سړی و. هغه وخت کې زه مدرسه کې طالب وم. راغی ورته کېناست او ډېر پریشان و. وی صاحب زه پریشان یم، ما ته څه دعا وکړه. دومره مال دی او دولت دی، ګورې د مال د وجې پریشاني نشته. هغه زمانه کې دا فلینکو چې نه وي، دا ټورست به د پېښور کې چلی دی. وی د ما دومره دا ټورست دي او دومره مې بنګلې دي او دا دی مال د وجې نه، خو ذهني ډېر پریشان یم. په دې علماو، په دې نیکانو پیرانو ګرځم چې دعا راته وکړي پریشاني مې ختمه شي. دومره ګولۍ وی خورم چې وده کېږم، بغیر د هغې نه ما له خوب نه راځي. هغې ورته دعا م وکړله، څه وظایف یې ورته وکړل، خو د هغې د تلو نه په 4مه ورځ پس په اخبار کې مو ولیدل چې هغه سړي دا ټک د پولې نه ټوپ و دریاب ته خودکشي وکړله. او په پیسه اطمینان نشته. تاسو ته پته نه لګي، تاسو خبر نه یې. تاسو امریکې برطانیې دي خلکو نه تپوس وکړئ. هلته چې کوم خلک تللی هغوی نه تپوس وکړئ چې کوم سکون زما مسلمان ته دی چې د حضور پاک په طریقې عمل دی او د بیبي د حضور پاک په طریقه عمل دی. والله چې دا سکون هلته نشته چې د یو سړي ښځه د خپله ښځی لکه نکاح کې ښځي او دې دا په ښځه باندې نشي ټینګولی چې ته به پردي سړي سره نه ګرځې. دا ژوند دی. د سړي ښځه به په دغه انګلینډ او امریکا کې درته یادو. دا مې ورید تواتر سره ماته دا خبره رسېدلې ده. د سړي ښځه به پردي سړي سره به روانې. دې نشي ویلی چې دا ښځه ته ولې پردي سړي سره لاړې. لور به د پردي سړي سره رواني، خور به پردي سړي سره رواني، مور به پردي سړي سره رواني. دا زما ګرل فرینډ او دا څه شی دی، بوای فرینډ. او تاسو په اخباراتو کې وینئ. دا څه ژوند دی. د سړي د ښځې پته نه لګي، ستا مخکې ستا ښځه کلب ته پلانکي سره لاړه او هغه اوبو کې ورسره یو ځای لامبي. نو چې دا د سړي ژوند دی، دا څه ژوند دی. یو ملګری زمونږ دلته کې جمعې پر یو ځل مال راغلی، هغه د انګلینډ کې څه مسله وه، بیا ترې ما سې تپوسونه کول. هغوی جومات کې زمونږ دا مسلمانان چې بعضې پکې مسلمانان هم ښه شته، خپله ښځې په پردو کې ساتي، ښه بورقو کې وي. هلته کې هم الحمدلله بعضې مسلمانان د خپل اسلامي تهذیب پوره خیال ساتي. خو جومات کې به سړی پریشان ناست و، موږ پیشکي شو چې دا ځان له ډډه والی څه چل پکې. هلکه څه چل دی؟ یاره ښځې را باندې دعوه کړې. هلکه ولې؟ ما ورته ویل هلک سره ولې ګرځې، سړي سره ولې ګرځې؟ نو هلته زما په خیال هغه 999 نمبر دی، که څه نمبر یې په هغې فوراً بیا هغوی ټلیفونو کې پولیس به راشي. ستا خو د هر چا ته خپل ازادي حاصله ده، ته ولې دې ښځې ته وایې چې ته به هلک سره نه ګرځې؟ د ده ازاده زندګۍ کې ته خلل ولې واقع کېږي؟ هلته به بل غریب چې لږ به بوډا او خفه او پریشانه جومات څه چل شوی دی؟ ښځه مې هلک سره ګرځېده، ما ورته مه ګرځه، را باندې دعوه کړې، رپورټ یې را باندې کړی، اوس به جیل ته ځو. یو ځل رالو، وي مولانا صاحب د جومات داسې غلې غوندې پریشانه ناست. مې چې دا مولانا صاحب هم ډېر څه غم کې مبتلا دی. چې ورلو کېناستو، مولوي صاحب څه چل دی؟ وایي ښځې را باندې دعوه کړې. ولې؟ نو هلک سره ګرځېده. نو ما چې دا ولې ګرځې؟ نو رپورټ یې را باندې. دا ژوند دی، دا زندگی ده. جون خدا دی الحمدلله چې ته د کور نه بار وځې او 3 او 4 شپې پسم راشې، نو ستا به بارم دا یقیني چې د ما ښځه به نن په کور کې پرده کې پاکه صافه ناستی. د پیغمبر په طریقه چې زنانه عمل کوي او سړی عمل کوي، ژوند دا دی. سکون خو په دې کې چې سړي ته دا پته نه لګي او نه په ښځه دا قید
لګولی شي او نه په لور دا قید لګولی شي او نه په خور قید لګولی شي او ستا مخکې ګپې شپې خلکو سره لګوي. دا اخلاق نبویو کې دا دي. ښځو ته یې ځان له اخلاق ښویلی دي. په پرده کې دننه اوسېږه، خپله حیا بغیر د خاوند نه بل چاته مه ښکاره کوه. لور ته جدا اخلاق دي، خور ته جدا اخلاق دي، مور ته پلار ته جدا اخلاق دي، بچو ته جدا اخلاق دي. دې اخلاقو ژوند کړي، د آخرت هم فایده را او د دنیا د ټینشنونو او د مصیبتونو نه به هم خلاصې. نو د محبت او د مینې د مارونو تقاضا هم دا ده چې موږ د حضور پاک اتباع وکړو، تابعداري وکړو، د هغې مبارک اخلاق خپل کړو، د هغې اعمال خپل کړو، د هغې تهذیب خپل کړو، هغې چې کوم تعلیمات موږ له د معاشرې را کړي په هغې موږ عمل وکړو. الله دا زموږ نصیب وګرځوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رب العالمین جهنم پیدا کړ او دا جهنم عذابونه پیدا کړ، نو حضرت جبریل علیہ السلام میں مقرر کوي اطلاع شو دا جهنم سیل وکړ. وګوره څنګه شی دی، څوک به ورته رانږدې شي او که به نشي. حضرت جبریل علیہ السلام چې لاړ او د جهنم نه یې ګیر چاپېره چکر یې ووالې، د هغې هغه عذابونه یې وکتل. رب العالمین ته راغی، الله ذوالجلال ته تپوس کوي څنګه جهنم څنګه و، ښه شی دی که خراب شی دی، څوک به ورته راشي که به رانشي. یا الله او یا خو ډېر لوی عذاب دی، سخت اور دی او راتلل خو څه کوي، خو که چام د دې واورېدل د جهنم او د دې عذاب نه خبر شو، نو الله خلق به ترې وتښتي، څوک به رانږدې هم ورته نشي. د چا کار سره چې څوک اور له راځي، د چا کار سره چې څوک غنو ازغو او مارانو لړمانانو له راځي. الله خو که چام د جهنم واورېدل ټول خلک به ترې تښتي، یو به مو له نږدې نه راځي. بیا ته رب العالمین د دې جهنم نه ګیر چاپېره دا خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه تاو کړل. حدیث پاک کې راځي بدعملي، حرام خوري، د دنیا دا آزاد ژوند، د دنیا دا فحاشي او دا خواهشات چې دا انسان ورته زړه کېږي، د انسان ورته شوق کېږي، اگر چې د الله نه دي خوښ خو د انسان زړه ورته مایل وي، دی ته ګیر چاپېره تاو کړل. درته ورشوي ته بیا وګوره چې جبریل علیه السلام دوباره ورغی او د جهنم نه ګیر چاپېره د انساني خواهشات ولیدل، دا نفسانی خواهشات چې دا د خدای نه دي خوښ خو د انسان دا زړه ورته په شوق کې او ورسې ولیدل. راغی رب العالمین له وی اوس دې څه خیال دی؟ وی الله یریږم چې دا ټول خلق دې دوزخ ته وردننه نشي. دقه رنګې دې کافر ته او دې بدعمله ته دا جهنم خشته ښکاري، د جهنم نه ګیر چاپېره چې دا کم خواهشات دي د انسان او دا د ګناه ورته خشتی، ګناه خو سړي ته په سترګو کې خشته ښکاري، دا فسق او فجور او ګناهونه دا ورته داسې مزینه او خشته د خواهشات دا ورته مزیدار ښکارېږي. که ډېر ورته مونږ وایو چې ګورې مه ورنږدې کېږه، پتنګ ته ته ډېر نصیحتونه کوه چې مه ورځه، ګورې تا ته خو رڼا ښکاري خو ګورې او به دې سوځئ، تا ته خو دا ډیوه ښکاري خو ګورې دننه اور دی او به دې سوځئ. پتنګ وایي نه دا خو ډېر خشته شی دی، دنیا روښانه کړه خو چې ورشي پکې تباه شي. دقه رنګې زمارونو د بدعملۍ مثال دی، د جهنم نه ګیر چاپېره تو دي، مونږ ته خشته ښکاري، مزیدار ښکاري، کافر ته ښکلی ښکاري چې ورځم، خو چې ورشي د جهنم په اور به سوځېږي. بیا نبی کریم او نبی علیہ السلام فرمایي چې زه تاسو ته چغې وامه چې ای خلکه د اور نه دې خوا شئ، را دې خوا شئ، ګورې دا لکه پتنګ ته چې څنګه هغه خشته ښکاري دارنګې تا ته هم دا ښکلی شی ښکاري خو ګورې مه ورنږدې کېږې، دا طبیعي شی دی. بیا رب العالمین د جهنم د جنت پیدا کړ ډېر خشته او ښکلي. جبریل علیہ السلام یې ورولېږه ته لاړ شه دا وګوره چې ویې کته جنت کې خوشحالۍ ولیدلې، بوټي باغونه او هغه د جنت حسن او تازګي ولیدله. الله له راغی وی څنګه جبریل ودې لیدل؟ وی الله ډېر خشته څیز دې پیدا کړی، ډېرې خشته خوشحالۍ دي. څوک به راشي ول الله که چا واورېدل د دې نوم یې واورېده او دا خوشحالۍ واورېدې، هېڅوک به پاتې نه شي، ټول به دلته راځي. یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له، نو د حضرت جبریل علیہ السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو،
انسانی شکل کې نو حضور پاک تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای باز بندگان دنه کېږي نو جبريل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دي و دوزخ دي یو بل د پاسه دي الله رسول یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې بس څنګه په طبقو کې بسو کې وی د الله رسول ټول لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراتی منافق پیژنې دوه قسمه دي یو عقیدوي دی یو عملی دی عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خوله مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او داغه مرګري لکه کافر په خوله مسلمان منځبم کوي د سره عبدالله ابن ابی په جهادونو لم ته منځبم کو روزي به نیولې لیکن لنا د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین بکله تبا کېږي نو چې څوک په ظاهر منظم کوي اے پټکې دیم وي اے ګیره دیم وي اے ارس دی وي خو چې دلنه د دین دشمنی کې د اسلام بکله ختمېږي دا مسلمانی بکله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل بکله تبا کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی د بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ده اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او تی څه کوم خو د کور کار کوم که نه وی بار نه ګرځئ وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه خطاړو بار وځې نه نه بس کور کې هم که نه او زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وزیر وزا خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې نه ولې نو خاوند راوړي که نه خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ور اوس ښه دی نخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی والا ورکوي سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي نو پته په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځه په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې هیلې او ته یې نه یې ته غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه د خرې خو بر په صحرا سري که نه را دننه شوه ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته خو ستا او دې خره کې څه فرق دی دا خره هم بار ګرځي دنیا اینې او ته هم بار ګرځي دنیا اینې دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې دا خره هم په ډیرانونو ګرځي او ته هم په ګندونو پسې بار ګرځئ سړو سره هلکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه نه دي هم آزاده او تم آزاده هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت ته کور ته راشي هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم نو تا او دې خره کې څه فرق دی وایي د انجیوس جنۍ دوپټه په سر کړو غرې والی دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې
خلق د سپومې ته نن ورته دی وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلق دی دی د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوې صفا کولې دونه وي نو په میدان به یې واچولې نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کولې عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنی که ما چېته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې موږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې موږ به نه تېرو دا غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې یری یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا ملا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور ته لاړ ښځې ته یې وله ور وډبم وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خامن خو ما ډېر ښه ولیده کشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی د په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلو چې دا کوم تعالی څوک راغلی دی په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام لراتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وی ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وی د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وی د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وی زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دی یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راو خو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته
دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخیږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به لمونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابره بیا نه بس کې به یې ښود مانځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به یا الله ارمان چې دا بچی مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته درسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې که ستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او بلې په خوشې که په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه وشو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورې پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل راځه د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه منځ ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مه یېروه منځ مه یېروه خدای مه یېروه نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران او چې جبريل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبريل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله براوت مونږ به کو بیا به پته زه ته کوټې ته فرض مونږ به کو راوت به پته زه به تو او رنگ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبی رسول الله سره چلو شو نن خو درې مروز ده نه چا سره خبرې نه ترې نه بیبیانو سره خبرې نه ترې بس فرض مونږ کې کوټې ته منډه وای داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازه وډه بوله السلام علیک یا رسول الله د الله رسول پتا دې سلامي جواب ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلی خو وینه رول
ابو بکر صدیق درې आवाज او شریعت کې امدادي کې درې आवाज دي چاته او کله جواب یې نه بیا دا واپس را حضرت عمر صاحب ته وی عمره حضور پاک دا سوچل شوی چا خپه کړی دی چې استغه ویلې د ثم سلسدا فرض من لروزي او منذ کې نیک په منډه جمعه ته کوټې ته دی وردان پسې بن کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي هغه درې ځله سلام واچو جواب ملو نشو سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وی چې د موږ د اهل بیتونه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه هغه تم جواب ملو علي صاحب ته ویرتي زومه مې او ترزوی مې ماشومې له تورشه هغه درې ځله سلام واچو تم جواب ملو نه هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهله جواب ونشو او په دریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ور کولاو دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبيانو سره نه ملاويږي او چې منځو کې فورن کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنزل څه شوی دی حضور پاک وته قصه وکړه وې زما امت کې کم فاسقان فاجران دي په پړومبه درجه کې پر نو فکر من ام د امت ته پاره فکر چا د پاره شو امت ته پاره دلته ناستم ورته منځونه ورته په خلوت خانه کې کومه او دا چې مونږ ورته دغه وایو سو ورته وای خلوت خانه ورته وایو ځان لزه ورته وایو دې کې ناستم ورته الله آیت نازل کا لسوف فلسوف يعطيك ربك فترضى دربه کم چې تاسو غواړئ ښه خوشاله به کوم خیر دی دا غي نه پس نبی رسول الله راوغت چې فکرمن بشو مستبودید الله ته متوجه شو دربه کم نو بیا رسول الله مبارک فرمایي سفارش وکوم سنا سبا الله سزا مور کوي چې دا ګناه ګن تلری شي او چې څومره سزا ده نو هغه کې ډیر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافیم کوي او دا غینه مخکې موږ ډېر غمونه شته دن کدن مخکې دی ښه او دا قبر عذابونه مخکې را روان دي زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خراب لري کړه پاک او ساتله او عمل پاک او اخلاق ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ یو کا دا پاک سړی لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه و چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه و چې دنیا ګټه آخرت پرې دی نه 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 دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټه وخت کې دکان نه بندې د مانځه وخت کې او بخور نه بندې د مانځه وخت کې موټر نو درې پلار نه اختیارېږي الته جمع ولاړه ده والآخرت خیر و ابقا الله وی خیرت ګور ډیر بهتر دی د دنیا نه دا خو لګي ورو دي تیری بشي د آخرت جون خو نه خلاصيږي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسی دا نصیحت ما یواد تاسو ته نه دي دا مخکې قومونو امتونو تام دا قسمه نصیحتونه ما کړې زمارونو موږ په دنیا هم کو د دنیا تجارت بم کو خو دنیا با پا آخرت نغوره کو آخرت باول نمبری دنیا با دویم نمبری